یو کس په خوب کې په افغانستان کې ویده شوی خدا ګرځي په سعودي عربستان کې عمره کوي او حج کوي یا یو سړی په جلال آباد کې په خوب کې ویده خو بیګا په خوب کې کابل ته تللی هغه فلانې مې هم ولیده همدغه رقم ته زموږ او ستاسو یو رشته دار خپلوان یو بلدي کس په امریکا کې بل کس په افغانستان کې وی ولا بیګا خوب کې امریکې ته تلم د هغې سره مې ملاقات وشو او یا هم کله کله زموږ او ستاسو د کورنۍ یو غړی یا دوست یا څوک مور خور یا داسې یو څوک وفات شوي 10 کاله 15 کاله مخکې وفات دي خو لا وایي بیګا مې فلانې په خوب کې ولیده په خوب کې مې ورسره ملاقات وشو دا خبرې کولې دا موضوع زما دپاره ډېره زیاته جالبه وه او کله کله ورسره فکرمند کېدم هم د همدې پوښتنې د ځواب دپاره د همدې د معلوماتو ترلاسه کولو دپاره را سره قاري صاحب یاسین احمدي دی او غواړم چې د دې نه پوښتنه وکړم چې ولې په خوب کې د انسان دومره مزلې کوي یا دغه د خوب ټول حقیقت که داسې سر را بیان کړو خو لومړی را د قاري صاحب په دې باندې وغږېږي چې څنګه یو انسان په خوب کې دومره مزلې کوي دا رفتار دا فاصلې دا څنګه را لنډېږي او دا بیرته دغه یو څه کیسې په دغه باندې لږ پوه کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوب په باره کې خو نبي اسلام ډېر ښکلي معلومات وړاندې کړي خو یو کله چې یو انسان خوب ګوري که نه او ډېر لرې یو سړی وګوري خوب کې یا مړي وګوري په خوب کې یاره پلانکی مې نن لیدلی په خوب کې نو دا انساني روح چې کوم دی هغه ګوري انساني روح د انسان په وجود کې دوه قسمه روح دی یو ته نفس ویلی کېږي او بل ته روح ویلی کېږي نو دا روح چې کوم دی د دې یادونه قرآن کې الله پاک کړي 10 کرته تقریبا 10 کرته یادونه دي او د نفس یادونه الله پاک کړي تقریبا 200 کرته 200 نه زیات خو بعضې عالمانو ویل یا چې یو ذکر شي یا یو ذکر شي نفس یا روح ذکر شي که نه نو دواړه یو شی دی داسې غالبا نږدې نږدې دي خو کله چې یو ځای ذکر شي روح ذکر شي نفس ذکر شي نو بیا لږ فرق پکې شته دی نو د انسان په وجود کې دوه قسمه روح دی یو ته حیواني روح وایي او یو ته انساني روح وایي انساني روح ته موږ روح وایو او حیواني روح ته موږ نفس وایو نفس په نوم باندې یادېږي بیا کله چې انسان وده شي ماښام دنه دا انساني روح وځي بره انساني روح ته نه وځي او دا حیواني روح چې کوم دی دا پکې پاتې شي انساني روح چې دا بره خېږي نو کله بره لاړ شي اسمانونو ته وخېږي هلته کوم موږ نه مخکې چې څوک مړه شوي دي که نه د هغو روحونو سره یو ځای کېږي ځکه د روح خپله معنا چې کوم ده دا ریح نه اخیستل شوی ریح د دې ډېرې معناګانې دي لطف ته ویل کېږي نرمۍ ته ویل کېږي مهربانۍ ته ویل کېږي سعت او پراخۍ ته ویل کېږي او ریح د هوا ته ویل کېږي روح نو دا ډېر پراخه شی دی ازادانه خیال لري دا په دې وجود کې نه پاتې کېږي سړي رساله دا خامخا د خوب په وخت کې وځي د انسان نه د انساني روح ځکه دا تنګېږي په دې وجود کې کله چې لاړ شي چې بره نو هلته بعضې روحونو سره یو ځای شي د نور روحونو سره یو ځای شي خلک وایي یاره پلانکی مې په خوب کې ولیدل ستانکی مې په خوب کې ولیدل کله داسې لرې مزل وکړي په همدې دنیا کې یو ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي نو دا ټول روحونه چې کوم دي دا شوځي د وجود چې کله انسان وده کېږي دا یو روح ته نه ځي او دا یو روح پکې پاتې فکر وکړه دا حیواني روح چې کوم دی دا نفس په نوم چې موږ یادو دا پکې پاتې دا ګوره بیا ځان ته نه پوهېږي ځکه عقل او شعور نه لري که نه ځان ته نه پوهېږي ګوره د حیواناتو غوندې بس چې هر حالت د باندې راشي دا په خپل ځان باندې نه ساه اخلي او هغه کوي وجود ژوندی که نه ژوند یې ورکړی وجود ته خو نور په انسان په خپل عقل سوچ فکر دې شي باندې پوهېږي ولې ځکه انساني روح چې کوم دی هغه ته ننوتلی دی نو هغه روح بیا وځي بیا یو حدیث نه دا معلومیږي چې دا نفس دا کوم حیواني روح چې دی دا هم خوب ګوري دا خو دا روح چې دی خوب دا بیا په 3 قسمونو باندې نبي اسلام تقسیم کړی یو قسم خوب داسې دی چې دا انساني روح وګوري دا حقیقتا روح دی دا د الله د طرف دی دا کوم چې به وځي د انسان د الله پاک د آینده ژوند د مخې آینده ژوند خو د الله پاک قانون دی چې په معنوي لحاظ باندې وښیي ورته معنوي لحاظ باندې لکه حقیقتا یو شی ورته نه وښیي د هغې معنا په حساب باندې یو شی ورته وښیي بیا خلک وایي ستا د خوب دا تعبیر تا باندې دا پېښه راځي دا پېښه باندې راځي لکه دې مثالونه شته دی نو دا انساني روح یو د نفس دا هم خوب ګوري دا کوم چې حیواني روح پکې دا دې شه ګوري لکه د ورځې یو چا باندې اکسیډنټ شوی ماښام چې څنګه که نه بس هماغه اکسیډنټ صحنه بېرته راوړي تیر ورځو کې چې کوم کار شوی هغه ورته بیرته په روح کې تکرارېږي دا په دې خوب اول وخت کې دا خبر ورمې راځي لکه سړی چې وده کېږي که نه د وده کېدو په وخت کې به د اول ساعت دویم ساعت دریم ساعت کې دا دغه ورباندې راځي دا خوب ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې نیمه شپې ناپلو دا خوبونه چې کوم دي دا به ډېر زر اثر کوي د الله پاک د طرف نه چې کوم خوب وي دا به نیمه شپه کې په دې وخت کې ښودل کېږي او یو خوب چې دی دا د شیطان د طرف نه شیطان د طرف
هغه شیطان د طرف نه داس خوب دی چې هغه سړی یری خوب کې بعضې وخت یو سړی سخت د یېرو خوب وګوري سخت د تباهي خوب وګوري د بربادۍ خوب وګوري که نه داس خوب د شیطان د طرف نه لکه یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته یا رسول الله خوب مې لیدلی دی او سر مې غوڅ او دا لاس کې مې نیولی داسې نو نبي علیه السلام ورته وفرمایي چې کله چې شیطان در پورې ټوکې وکړي که نه دې خلکو ته مه وایه ځه هېڅ یې رخصت کړي سره ګوره تعبیر ورته ورنه او دا کوم بل ځای کې چې ملاقات کېږي د یو ژوندي انسان سره که نه فلانې هلته ما ورسره ولیدل دا شیطاني روح دغه حیواني روح دغه لیدل کوي که انساني چې کوم روح دا انساني روح دا سفر چې کوي دا سفر چې کوي کوم لري انسان سره کتلو کې یا د مړو سره کتلو کې دا انساني روح کوي انساني روح دی وجه نبی علیه السلام فرمایي دا خوب چې دا په انسان باندې سره ځوړند دي دا شاته مو وایي ځکه کېدای شي یو خوب به حیواني روح کتلی هغه انساني روح نه کتلی ځکه د هغې به خپلې نښې دي که نه بلکل نو بیا په دې وخت کې هم که تا چاته دې دا خوب ویل هغه سره کوم تعبیر درکړه هماغسې تعبیر در سره کېږي هماغسې پېښه در باندې راځي دې وجه نبي علیه السلام فرمایي چې څوک در باندې ډېر ګران وي چا باندې ډېر ګران وي او څوک در باندې ډېر خفه کېږي او څوک درسره ډېره مینه لري داسې کس ته دا خوبونه وایي هر څه ته دا خوب وایم یو حدیث مې بله مې اورېدلی و چې کله انسان ویده نو تاسو ورباندې یو ناڅاپي ډېرې چغې مه وهئ غږ ورباندې ډېر زر مه کوئ نو دا بعضې صحابه هم داسې منع کړې ده علما هم داسې منع کړې ده چې تاسو یو انسان باندې ډایرکټ غږ مه کوئ ځکه کېدای شي دغه بل انساني روح چې کوم دی دا ورته لینۍ را رسېدلی لري نو دې کې دوه خاصیتونه یا دا د سړی لیونتوب ته رسي لیونی کېږي ځکه هغه سیسټم چې کوم دی هغه حیواني روح کنټرول کړی وي خو صحیح ځای ته نه شي رسولی او بعضې وخت کې داسې چې مرګ خطره هم پکې چې یو سړی پکې مړ شي نو دې وجې نه دا انساني روح چې کوم خوب وګوري که نه نو دا آینده وخت نښه درته الله پاک وښیي ځکه دا خو ډېر فعاله دی ډېر هوښیار دی لکه د هغې خوب کتلی و عایشې رضیالله هغې خوب کتلی و چې ما خوب کې ولید 3 ستوري مو ولید خوب کې او بیا دا یو داسې علم هم دی دا خبر رانه پاتې دی دا وهبي علم دی کسبي نه دی ځکه د سورې یوسف کې الله پاک د علمونو یادونه کړې او یوسف علیه السلام ته خصوصا دا یادونه کړې چې ده ته ما د خوبونو علم ورکړ دا بیرته ځان ته یو ځانګړی علم دی یو ښایسته علم دی که نه چې آینده کې یو سړی آینده ورنه خپله معلومولی شي د خلکو آینده ورنه معلومه کړي نو عایشه رضیالله چې هغې خوب لیدلی وي ما 3 ستوري خوب کې ولیدل او دا ستوري مې وي چې دې کوټې ته راوغورځېږي کوټې ته مې راننوځي نو بیا ابوبکر صدیق ته وویل خوب نو ابوبکر صدیق وویل چې هغه وخت کې ما ته تعبیر را نه کړی هېڅ هم راته ونه ویل نو بیا څه وخت وروسته نبي علیه السلام وفات شو چې کله نبي علیه السلام د کوټه کې ښخ شو نو بیا د پلار راته وخندل ابوبکر صدیق ما ته چې عایشې یو ستوری ګوره کوټې ته درغی نو بیا 2 کاله وروسته چې کله ابوبکر صدیق وفات شو دی چې ورسره څنګ کې ښخ کړ نو ما ویل چې هغه دویم ستوری هم راغی او چې کله چې عمر فاروق بیا 3 کوټه کې ښخ شو که نه نو ما زما د خوب تعبیر اوس دغه شو اوس برابر شو لکه 3 وړ ستوري چې کوم دي 3 وړ ستوري راغلي یو بل صحابي خوب لیدلی هغه وایي زما خوب کې د خولې نه مې مرغۍ والوته دا ګوره هغه انساني روح دی که نه انساني روح الله پاک ورته یو معنوي شی وښیي او اشاره ورکړي بل ځای ته نو بیا زوی ته ویلې وي سبا ته زه شهید کېږم هغه ورته ولې زما د خولې نه مرغۍ والوته داسې دغه وشو مثلا غاښ به در واخلو غاښ چې کوم دی غاښ ماتېده دا خپل خپلوان دي په خوب کې یو سړی دی غاښ یې مات شو که نه خپل خپلوان کې یو کس یې د منځه ځي بیا نبي علیه السلام فرمایي دا شپږ څلوېښتمه برخه د نبوت او لکه قاري صاحب یوسف علیه السلام چې کوم خوب ماشومتوب کې لیدلی و که نه نو هغې وخت کې به یوسف علیه السلام یا به 7 کلن یا به 8 کلن داسې ټایم کې به لیدلی و خو بیا 40 کاله بعد خوب رښتیا شو هغه کوم څه چې دی په خوب کې لیدلي لمر او سپوږمۍ او ستوري که نه هغه په واقعیت یعنې دی نه معلومیږي چې خوب کله کله ډېر کلونه بعد د چا خوب چې دی هغه سم د سبا ته لکه دې وخت خلک یا دې نه وروسته کوم خلک چې دي دا نبي علیه السلام ښودلي د دوی خوبونه به هم سمدست رښتیا کېږي خوب به ګوري هماغسې پېښه به ورباندې کېږي لکه اوس اکثره خلک ته وګوره خوب یې کتلی نه بیا هماغسې پېښه ورسره وشي کله کله داسې خلک چې خوب کې یو صحنې سره د ورځې مخ شي بیا بل کس و چې هر وخت کې ما داسې یو صحنه لیدلې وه زه خپله داسې یم چې کله کله یو صحنې سره مخ شم زه وایم که دا صحنه زما په ژوند کې 2م ځل تکرارېږي خو چې بیا ډېر غور کوم زه وایم چې ما خوب لیدلی خوب د خوب اړوند تا خو داسې عموما کې معلومات وړاندې خپله نبي علیه الصلات وسلام څه ویلي دي هغې خوبونه لیدلي دي نه دي لیدلي دې اړوند باندې معلومات را خپله نبي علیه السلام فرمایي وي خوب چې دی دا 440مه برخه د نبوت ده نبوت 440مه اگر 30 کاله د پیغمبرۍ چې را تقسیم کړي که نه 440مه برخه راځي ځکه عایشه رضیالله فرمایي وي 6 میاشتې مخکې نبي علیه السلام چې پیغمبر شوی
نو د دې نه شپږ میاشتې مخکې نبي اسلام رښتیني خوبونه شروع شو د شپې به چې یو خوب ولیدو سبا ته به هماغه پیښه ورسره کېده کټ وټ هماغسې نو دا هغه شپږ څلوېښتمه برخه ده شپږ میاشتې د نبي اسلام نو بیا د هغې نه وروسته نبي اسلام ته نبوت او دغه شروع شو که نه وحي ورته شروع شو بیا نبي اسلام چې به کله سهار لمونځ وکړو سهار لمونځ نو مخ به یې راوړو نو صحابو نه به یې پوښتنه وکړه صحابو نه به یې پوښتنه وکړه چې چا خوب نه لیدلی چا چې به کوم خوب لیدلی به نبي اسلام ته وفرمایي بیا به نبي اسلام ورته تعبیر ورکړه تا باندې به داسې حالت راځي تا باندې به داسې حالت راځي که نه دا ټولې خبرې به نبي اسلام تعبیر کړي ورته بیا دا داسې علم دی چې دا وهبي دی کسبي نه دی د صادقه خلک رښتیني خلک دینداره خلک داسې خلکو ته الله پاک دا علم ورکوي ورته په خوب کې زیری ورکوي زیری ورکوي ورته ځکه مبشرات دي ته ویل کېږي قرآن کې الله پاک د دې یادونه کړې ښایسته ښایسته خوبونه ګوري هماغسې کېږي بیا دې خوبونو چې دا دغه هم ډېر تکړه و یو روایت کې راځي دا موږ نه مخکې چې کوم امت تېر شوی که نه دا یهود دوم دا تعبیرونه بعضې ډېر ښه دغه به یې ورکول ځکه هغه په دې دغه باندې پوهېدو وحي سره بلد نو د نبي اسلام یو بیبي ده صفیه نو هغه چې نبي اسلام کله واده کړه په دې مخ باندې یو شین داغ و بیا نبي اسلام نه پوښتنه وکړه چې دا داغ دې ولې دی نو دې ورته وویل یا رسول الله چې ما خوب ولیدم د خیبر د والي ښځه وه ده د رئیس ښځه وه د حاکم ښځه وه همدا صفیه رضی دا صفیه تاسو چې کله حمله کوله په خیبر باندې د دې نه مخکې ما خوب ولیدم او دې خوب مې ولیدې سپوږمۍ چې ده دا وي چې زما پلو کې روح ورځي یو سپوږمۍ د مدینې منورې نه چې راپورته شي او چې زما پلو کې دا سپوږمۍ روح ورځي نو یا رسول الله زه ډېره خوشحاله وم د خپل خاوند ته مخې ته ورغلم او دا پلو مې ورته داسې ونیو چې ما داسې ښایسته خوب لیدلی د مدینې نه یو سپوږمۍ راوخته او زما په پلو کې وغورځېده نو چې د خاوند مې یادم یو څپېړ ووالم په دې لاس باندې داسې ګوتمه وه د خاوند یو څپېړ ووالم ما دې ته غواړي چې د مدینې د باچا سره واده وکړي د مدینې د حاکم سره واده وکړي یعنې دومره دا پوهېده په دې دغه باندې او دومره دقیقه خبره یې کوله چې دا کار به په تا باندې راځي او خامخا اوس زما ذهن ته یو بله موضوع د دې سره راغله کله چې فرعون خوب لیدلی و چې مطلب دا ستا بادشاهي به یو څوک ختموي که نه او د خوب تعبیر چې دی بیا ځینې د هغې وخت ملایان به یې هغه ورته ورکړي بیا چې هغې ماشومان وژل که نه هغه هم یو خوب لیدلی یو خوب یې لیدلی و بعضې روایتو له مخې چې فرعون هم یو خوب لیدلی و خو بعضې روایت داسې هم راځي چې نه فرعون د کاهنانو داسې خبره کړې وه خو دا هم یو خبره پکې ده چېرې بعضې تفسیرونو راخیستي دي چې فرعون خپل یو خوب لیدلی و نو دې وجې نبي علیه السلام فرمایي تاسو خوب هر چاته مه وایئ داسې کس ته ووایي چې هغه ستا نږدې دوست دي ملګری په تا باندې خفه کېږي ځکه دا خوب چې دا تا باندې داسې را ټیټ شوی اوس په قاري صاحب محترم یو بلې برخې ته راشو عموما خوبونه خو د ژوند سره تړلې یوه موضوع ده او ډېر خویندې ورونه چې دی هغو خوبونه ګوري که نه د کم وخت نه کم وخته پورې چې څوک خوب وګوري دا د واقعي خوب یا دا د په واقعیت بدل شي ځکه کله کله یو څوک وویله زه غرمه کې ویده خوب مې ولیده که نه او د خوب مهم وخت اساسي وخت لکه د ورځې خوبونه ما بعضې کېدای شي رښتیا شي د ورځې ځکه ډېر کله د نبي علیه السلام د ورځې خوب لیدلی صحابو د ورځې خوب لیدلی هغه رښتیا شي خو دا ماښام اول ټایم کې چې سړی اوده شي که نه د اول نه دا خوب سټارټ شي نو دا خوبونه چې کوم دي دا اکثره دروغجنې دا یا د نفس د خوانې او یا د شیطان د خوانې بیا هغه رښتینې خوبونه چې کوم دي د شپې 12 یوې بجې ناپله دا شروع شي ځکه دا د روح د خوانه کوم خوب چې لیدل کېږي که نه دا د اول وخت کې نه اول وخت کې خامخا د نفس خوب یا د شیطاني خوب دا رښتینې خوبونه چې کوم دي دا د 1 بجه 2 بجو 3 بجو ټایم کې په دې وخت کې کتل کېږي بیا داسې دې مې یو سړی نه وایي چېرې ما دا خوب لیدلی حتما دا تعبیر داسې نه هر انسان د خوب فرق لري د باچا خوب بیل دی د ښځې خوب بیل دی نه خوب بیل دی لکه ابن سیرین رحمه الله ته یو کس راغی هغه ورته چېرې خوب لیدلی کور مې اور اخیستی اور بلي هغه ورته منډې هماغه ځای راوسپړه چې ځای راوسپړه هلته خزانه وه اور بل کس راغی هغه ورته کور مې اور اخیستی هغه ورته په منډه سامان وباسه کور نه هغه سامان وایي کور رښتیا اور واخیست بیا یې شاګردانو ونه پوښتنه وکړه نو هغه ورته ویل چې دا اول کس ته مې ځکه تعبیر ورکړ چې هغه ژمی و ګوره دا موسم هوا دم اثر لري هغه ژمی و په ژمي کې چې خلک اور خوښوي نو ځکه مې ورته چې هغه ځای راوسپړه او د دویم کس چې راغی نو دا اوړه نو په اوړي کې هر سړی د اور نه پناه غواړي تښتي نو ځکه مې ورته ویل چې سامان روباسه دا کور د اور اخلي نو هوا چې کوم د دم په خوب باندې اثر کوي په ژمي کې یو سړی به خوب وګوري هغې به یو قسم تعبیر وي په اوړي کې به بل قسم تعبیر وي داسې لکه دا شاوخوب چې دی هغه بیا اثر لري که نه
د هارون رشید باچا ښځه وه زبیده نو هغې خوب لیدلی وي د دنیا کې چې څومره حیوانات دي او انسانان دي دا ټول راځي او ما سره جما کوي نو ډېره سخته خفه وه چې دا خو ډېره سپکه خبره ده نو بیا هغې وینځي ته ویلي چې ابن سیرین ته ووایه چې دا خوب ما لیدلی ما ورته ونه ښایي ابن سیرین هغه د خوبونو تعبیر کوم عالم چې مشهور وینځه چې ورغلی وه هغې ټیم ما داسې خوب لیدلی چې څومره حیوانات دي او انسانان دي راځي او ما سره جما کوي کورواله کې رسه هغه ورته ورکه چې دا خوب تا نه لیدلی دا د باچانو خوب دی بیا زبیدي ورته ویلي خو دا خوب ما لیدلی ما ورته وښایي نو چې کله هغه ورته ښودلي وه چې یاره دا خوب زبیدي لیدلی نو بیا هغه ورته ویلي چې یاره دې تعبیر دا دی چې ستا د لاسه به الله پاک داسې یو کار کوي چې د انسانانو حیواناتو دا ټول به ونه فایده اخلي بیا هغې یو غټ نیر سیند یې تېر کړی و که نه سیندي جزیرې باندې یو غټ بیا دلته یو بل کس و هغه هم همداسې خوب لیدلی و هغه وی چې 3 شپې سر په سر ډېر سخت خفه و یو ځوان و وي 3 شپې سر په سر وي چې خپلې مور سره زنا کوم چې خوب لیدلی نو بیا ډېر سخت خفه و ژړلې بس بیا راغی بیا ما ورته ویل چې نه مال د دې خو داسې تعبیر نه چې ته داسې سپک سړی ځکه یو بل کس ته ورغلی و هغه ورته ویلي چې ډېر سخت ورته په غوسه شوی و لرې شوي ته خو ډېر سپک سړی د خپلې مور سره څنګه زنا کېدو نو هغوی ما دا خوب لیدلی داسې نو بیا ما ته راغی سخت ژړلې او ډېر خفه و دې خوب ته بیا ما ورته ویل چې دې ته خفه کېږه مه مال دا خو حقیقتا خوب نه دی که نه مال دا تعبیر دی چې الله پاک به ستا ته د دې مور د لاسه یو فایده درکوي یو غټه فایده به درکوي بیا یو څو ورځې چې تېرې شوې دا ورونه سره بیا لیدو بیا دې مور یې ورته وویله چې هغې پورې به دا بېلتون زه نه منم څو پورې چې دلته مې خپله برخه نیول کړې بیا دا مور لاړه او د سرو زرو خښتې ورته واخیستې نو بیا چې راغی هلک ډېر خوشحاله ما ته که دا تعبیر دې ما ته نه وی راکړی که نه زه به ټول عمر بس د خپل ځان ته به خجالته وی چې ما څنګه خوب ولیدې خپلې مور سره څنګه زنا وکړې او 3 شپې سر په سر مې چې دا خوب ولیدې نو بعضې داسې خوبونه شته دي نو قاري صاحب همدغه ځای کې د ډېرې ښې نکتې ته اشاره کړه زما خپل هم زړه چې دې پوښتنې ته زه راشم یو څوک خوب وګوري څنګه پوه شي چا ته یې ووایي یو خو دا چې نبي علیه السلام فرمایي چې یا داسې کس ته ووایه چې هغه ښه عالم وي که نه تا باندې خفه کېږي تا ورسره مینې محبوبیت دی ورسره داسې کس ته ووایي چې هغه تا ته ښه تعبیر درکړي او که داسې کس نه وي نو بیا غلی شه بس بیا زړه کې وساته بیا هېڅ چا ته مه وایي ځکه دا تعبیر تا باندې داسې راځوړنوي څه رقم تعبیر چې چا درته درکړه هماسې تعبیر در باندې راغورځي هماسې کار در سره کوي بلکل نو ډیره زیاته مننه قاري صاحب زه به ستا نمبر د دې ویډیو په سکرین باندې ولیکم کیدای شي ډېرونه خویندې هغه خوبونه لیدلي د تا سره شریکي نو په دې هیله چې بیا ورته ښه تعبیرونه ورته ورکړي ډیره زیاته مننه